الله سبحانه وتعالی سوره حج کې ویلي دي سوف الطالب والمطلوب. هغه کس کم چې څه غواړي او هغه چانه چې غوښتل کېږي هغه دواړه ډېر کمزوري دي. د دې معنی دی چې کله خلک تاسو ته ډېر خوښول کوي لکه څنګه چې هغوی تاسو ته وایي چې ستاسو د فیسبوک تصویر ډېر ښکلی دی، کور فوټو کې ډېر ښکلی ښکاري، جامې دې ډېر ښکلی اچولې دي او نن ډېر ښایسته ښکاري. که خلک تاسو ته دا هر څه وایي نو تاسو ته دې ټولو خبرو نه څه فایده ده؟ نو تاسو دې نه څه وګټل؟ خو کله نه کله به داسې کېږي چې خلک به تاسو ته بدې خبرې به هم کوي. تاسو ټولو خلکو ته نشئ خوشحالولی او تاسو به هغوی ته خوشحالولو کوشش کې نور به کمزوره شئ. نو تاسو د چا رضا او خوشحالي غواړئ؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اله مع الله چې الله نه علاوه هم نور څوک شته چې ستاسو دوا به اوري. او نن سبا وختونو کې خلک په دې زیات فکر لري چې هغوی آنلاین څنګه ښکاري. یعنی که هغوی ژوند کې خوشحاله نه هم وي نو هغوی آنلاین خپل داسې ژوند ښیي چې موږ ډېر خوشحاله یو. چې زما کوشش دی آنلاین د زه ډېر ښکلی ښکارم که حقیقت کې هغوی زړونه ښکلی نه هم وي. څه ورځ مخکې ما یو خبره لوستله او زه حیرانه شوم چې ځینې خلک څه وخت د واده په اړه سوچ کوي او دا رښتیا خبره ده چې هغوی خلک په دې ډېر زیات فکر کوي چې د کس سره مې واده وکړو نو دا فیسبوک تصویرانو کې به ما سره څنګه ښکاري، ما سره به کور فوټو کې به څنګه ښکاري او د واده تصویرانو کې به څنګه ښکاري. او حقیقت کې خلک دا ټول خبرې سوچ کوي چې ما سره به دا تصویر کې څنګه ښکاري. او بیا نوې نوې واده وشي نو داسې شرطونه اچولي وي کوم باندې لیکلي وي زه د دې یم او دا زما دی. هر څه آنلاین اچولی وي او څه وخت پس بیا هر څه ډیلیټ هم کړي او بیا خلک پوښتنه کوي چې څه وشو؟ کله چې تاسو خپل ټول ژوند آنلاین اچولی وي نو داسې به کېږي. او داسې حقیقت کې کېږي چې خلک په دې سوچ کوي چې زما د تصویر نه به خلک څه وایي او ورباندې څومره لایکس به راځي. او کوم خبره چې زه غواړم چې تاسو ورباندې سوچ وکړئ هغه دا ده چې کله تاسو سهار ویښ شئ او ځان ته وګورئ نو ټولو کې اول ستاسو زړه کې دا خبره راتلل پکار دی چې دې وخت الله ته زه څنګه ښکارم. هغې په نظر کې زه څه اهمیت لرم چې زه سهار ویښ شم نو د اوله خبره زما زړه کې د دا نه وي چې خلک به مانه څه وایي، چې خلک زما فیشن به خوښوي او که نه. خو ټولو کې اول ستاسو په ذهن کې دا خبره دې وي آیا الله رانه رضا دی او که نه؟ په دې وخت الله راته ګوري نو الله رانه خوشحاله دی او که نه؟ او الله ته دا خوښ ده چې زه څنګه ښکارم؟ نو جامې بدلولو کې ټولو کې اول شی ستاسو د ژبې باندې دا وي الحمدلله الذي کسانی هذا ثوب من غیر حول مني ولا قوه. یعنی ټولو کې اول تاسو الله ته مننه وکړئ او دا نه چې په دې کې دا مسله ده او هغه مسله ده او دا ماته خوښ نه دی. خو اوله خبره د ستاسو ژبې باندې دا وي الحمدلله الذي کسانی هذا ثوب، چې ټول صفت الله دپاره دی چا ماته دا جامې واچولې او دې کې زما سم اختیار او طاقت نه و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې څوک هم جامې اچولو کې دا دوا وللي غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی الله د هغې تیر ژوند ټول ګناهونه وبخي. نو ستاسو جامې بدلولو کې هم الله ته مننه کول په دې خبرې نښه ده چې تاسو الله څومره تقوا لرئ او تاسو په دې فکر کوئ چې تاسو الله ته څنګه ښکارئ، ځکه چې دا خبره ټولو کې زیات اهمیت لري.